بسم الله الرحمن الرحیم. چې دنیا کې څومره ملکونه دي نو هم دومره سیاسي نظامونه دي، لکه د هر یو ملک سیاسي نظام د بل ملک نه جدا دی. خو فارمز اف ګورنمنت چې کوم دي کنه د حکومت شکلونه هغه درې غټ شکلونه دي بس د حکومت. لکه یو خو بادشاهت دی، نو بادشاهت خو هغه موږ ته پته ده چې په هغې کې د بادشاهۍ تخت چې دی هغه وراثت کې پاتې کېږي، نو هغې کې په الیکشن د سره راوښتی نه. اوس ورپسې بل چې دی هغه ډیکټیټرشپ دی، امریت. نو امریت هغه چې لکه فرد واحد یو کس یا د څه کسانو یو ډله هغوی په زور باندې حکومت قبضه کړي، لکه څنګه چې جنرال ایوب خان راغی په زور حکومت قبضه کړ، ضیاء الحق راغی په زور قبضه کړ. د دې نه پس چې دی هغه جمهوریت دی. نو جمهوریت کې د عوامو په منشا باندې یعنی لکه د عوامو په اوټ باندې حکومت جوړیږي. دا اوټ چې دی لکه دا د خلکو سره یو پاور دی، یو طاقت دی چې دی چاله اوټ ورکړي او هغوی 15 کاله برابر کړي، یا چې چېرته 4 کاله 4 کاله برابر کړي. نو که هغوی د دې عوامو په خوښه باندې حکومت نه کړی، د دوی کار یې نه کړی که نه، نو دوی سره دا یو طاقت دی چې د دې اوټ په لاره باندې دوی د هغوی نه انتقام واخلي او بیا ولا الیکشن کې اوټ ورنه کړي او بل حکومت راولي که نه. ګورې جمهوریت چې دی جمهوریت په امریکا کې هم دی، او په سکینډینیویا ملکونه چې دي ناروې، ډنمارک، فنلینډ، هغوی کې هم جمهوریت دی. هغوی د خلک بالکل پیور ډیموکراسي وایي، او په پاکستان کې هم جمهوریت دی. نو د پاکستان جمهوریت چې دی دا ناقص جمهوریت دی، لکه څنګه چې نورو تھرډ ورلډ کنټریز چې کوم دي تیسری دنیا ملکونه هغوی کوم ناقص جمهوریت دی که نه. لکه د جمهوریت د کامیابۍ لپاره څه شرایط دي. جمهوریت دی او دی په فنلینډ په ناروې کې کامیاب دی او پاکستان کې ناکامه دی، نو ولې؟ نو د دې لپاره چې کوم شرایط دي په هغې کې یو شرط دا دی که نه چې هغې کې لټریسي ریټ 100% نه لې، لکه چې خلکو کې څومره زیات پولیټیکل دی اویرنس وي پکې او دی سیاسي سمجھ بوج او پوهه پکې وي، نو هغه ملک کې به د جمهوریت کامیابي. او که چېرې داسې نه وي بیا جمهوریت ناکام وي. نو د پاکستان د ناقص جمهوریت په دې وجه دی چې دلته کې خلک اول له سره پوهېږي نه، او بیا پکې یو بل خبره دا ده چې د پاکستان تعلیمي نظام هم دومره بیکاره تعلیمي نظام دی او ناقص تعلیمي نصاب دی چې هغه داسې خلک پیدا کوي، داسې تعلیم یافته خلک پیدا کوي چې هغې ته تعلیم یافته جاهل وایي. او دا تعلیم یافته جاهل چې دی د عام جاهل نه زیات خطرناکي، ځکه چې دی خو خپله پړه نه مني که نه، دی خو زه پوه یم که نه. د دې پوهې باره کې چې کوم دی امام غزالي په دې احیاء العلوم کې لیکلي دي، وایي د پوهې لیاز سره د خلکو 4 قسمه دي، چې یو هغه سړی دی چې هغه پوهه دی او ده ته دا پته هم شته چې زه پوه یم، او بل هغه سړی دی چې هغه پوهه دی خو ده ته ګورې په خپله دا پته نشته چې زه پوه یم. دا ده ته چې دا پته نشته چې زه پوه یم نو دا ښه نه ده، ځکه چې د دې مثال داسې دی لکه چې د اس د خپل طاقت نه دی خبر. د ناپوهه هغه ډله چې د هغې کوم بیا 2 قسمه دي. هغې کې یو هغه ناپوهه دی چې هغه دا پته شته چې زه ناپوه یم. نو دی چې دی ښي، دی ځکه ښي چې دی چې په مخکې لکه چې څوک خبره وکړي هغې ته غوږ هم کېږدي، د هغه خبره اوري مني یې، ځکه چې دی خو ځان ناپوهه کې حسابوي. خو یو هغه ناپوهه چې هغه ته دا پته نشته چې زه ناپوه یم. نو چې ده ته کله دا پته نشته چې زه ناپوه یم، نو دی خو په نیمه خبره خلکو سره انخلي که نه. نو د پاکستان کې ستاسو خیال نو اوس د آبادۍ 80% خلک دغه دی چې دا ناپوهه دي، خو دی په اکچوال کې د دې نه خبر نه دي چې دا ناپوهه دي. نو په دې وجه باندې یو پاټی سره نو چې پاټی سره د هغې پاټی په سر باندې او د هغې پاټی هغه مشر چې دی هغه په سر به خلکو سره جګړې کوي. نو چې جګړې کوي نو چې 15 کاله تېر شي نو بلې پاټۍ ته واوړي. نو چې بلې پاټۍ ته واوړي ته ورته بیا وایي چې را ته خو هغه وخت چې کوم دی په دې پاټۍ په سر به تا جګړې کولې، نو څه وایي بیا؟ وایي زه هغه ټایم نه پوهېدم. ته چې هغه ټایم نه پوهېدې ته اوس هم نه پوهېږې، کیدای شي چې دا اوس کومه پاټۍ کې 15 کاله پس بیا دې کې هم نه وي. نو که ستاسو خیال نه ډېر زیات خلک دلته کې داسې یو پاټۍ سره څه وخت بس بلې پاټۍ سره بلې پاټۍ سره، او چې کومې تړېږي زاړې پسې بیا خبرې کوي وایي زه نه پوهېدم. او واصف علي واصف وایي چې څنګه اوټ راځي که نه نو هم داسې حکمرانان دي. نو موږ چې دا نظام موږ و خراب دی، حکومت ښه نه دی، حکومت ځکه ښه نه دی چې دا خلک ښه نه دی. دلته کې لکه د خلکو د ناپوهۍ او د جهالت تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې یو سړی وایي که دې پاټۍ کمبه ودرول زه کمبې له موټ ورکوم. نو اصل کې لکه دا د جهالت انتها نه ده. او چې کوم سړی بیا په فیسبوک باندې پوسټونه شیر کوي چې که کمبه یې ودرول او چې دا یو نه ښیي نو که ښه رومي نو زه به له ووټ ورکوم، نو دا دی چې په فیسبوک باندې پوسټ شیر کوي نو دی خو په خپله کې لګوي نه چې دا زه غټ کار کوم پکې، نه دی د خپل جهالت ټولې دنیا ته چې کوم نه اظهار کوي چې وګورئ زه دا جاهله سړی یم. نو د دې هغه نتیجه سره راوتې ده، نتیجه یې دا راوتې ده د ناقص جمهوریت. لکه یو دا مسله ده چې دا اوس یو هفته مخکې په ډان کې رپورټ راغی او هغوی وي چې 13 الیکشنو کې چې په ټول پنجاب کې اسمبلو ته کم کسان را رسېدلي دي که نه دا ویله 400 خاندانونو کسان دي. نو مطلب دا دی چې دومره لوی پنجاب صرف د 400 خاندانونو په قبضه کې دی. دا که شان که د ټول ملک خبره وکړو دا به د ایوب خان په زمانه کې ویلی شو چې د پاکستان ټول اقتصاد او سیاست دا د 22 خاندانونو په قبضه کې دی. اوس هغه 22 خاندانونه چې کوم دي نه به څومره د زر وي که زر نه وي 2000 وي، د 2000 نه سیوای چرې نه دي.
ګینه دا اوس د څوک ریسرچ کوي چې دا ټول ایم پی ایز او ایم ان ایس 13 اسمبلی کې کو اسمبلو کې کوم دا غینه کې یا چې اوس کمی چې الیکشن وشي دا دغه کې د 2000 نه زیات خاندانونه نه دي نو اوس وګورئ د 300 کروڑ خلکو ملک دا غي اقتدار دا غي اختیار او دا غي تقدیر دا لري 2000 خاندانونه په قبضه کې دي نو دا خلک بلکه تر کومه پورې دي 2000 خاندانونو لپاره د مرداباد زنده‌باد د چغي وای تر کومه پورې چې تر کومه پورې دغه شان جاهلای چې د هغه خلکو په سر باندې جګړه کوي چې هغه خلک خو چرته پراته دي په اسلام آباد او لاهور کراچۍ کې خبر هم نه دي چې زمونږ لپاره یو سړی په صوبای کې یا په چارسده کې یا مردان کې جګړه کوي دا زمونږ چې نن کوم سټډي سرکل دی چې اوټ چاله ورکو ناول خدا دی چې دا پرابلمز کوم دي چې دا دومره زمونږ جهالت دا اول انډرسټاند کول دي کنه چې مونږ اوټ چاله ورکو کنه نو د دې رومبای چې کوم قدم دی ناغه ول دا چې زمونږ کوم لکه می دی نو دا اول مهینه سکول غواړي لکه می دا څه مطلب دا چې زما په مایند کې کوم دادی کنه چې دا یو پټی خاله او اوټ وزه دلا ورکو د کا شانستاسو کې دی ار یو کسو نه چې ار یو کس په مایند کې کوم دین دا ضروری خبره خونه نه کنه چې د مایند کې سدین دا بټی کی دا څه خو که مایند باندې شونه ابو جهل په مایند کوم دا وکنه چې 360 بوتان ټیک دي خو ټیک نو ورې اوس تاسو لري دا مثال در کوم کنه چې ډاکټر دیدار یوسفزئی یو ډیر پویا سړی دی شاعر هم دی پښتو شاعر هم دی ډاکټر دی او کینیډا کې دی سواد دی هغه یو هفته چې کوم نه دا وی چې پاکستان کې تاسو جمهوریت ګوري نو پټولو پاټو کې صرف یو پاټای کې جمهوریت دی هغه جماعت اسلامي ده چې هم روسي سیاست نه کوي کنه دوی نو بیا یو هفته پس بل یو پوسټ ورکو وی که تاسو د باجوړ نه چې د ان پی کوم امیدوار دی مولانا خانزیب وی که تاسو دله اوټ ورکنه دا تاسو صرف مولانا خانزیب سره خېګړه نه کوي دا تاسو باجوړ سره ټول پښتون کام سره خېګړه کوي نو اوس وګورئ د دې سړي دی خبره ته تاسو وګورئ چې یو پریته خبره وکړه جماعت اسلامي په حق کې بیا خبره وکړه د ان پی په حق کې دا ولي وکړه دا ځکه چې د خپل می ماینس کړی دی اوس تاسو پوه شوئ دا چې یو سړی لکه د خپل دی ځای کې چې د کومه لایکس او ډیس لایکس چې دا پارټي خوخه ده او دا نه ده خوخه دا دی بالکل ماینس کې نو بیا دی د دې اندازه لګول شي چې دی پارټي کې دا یو کار خره دی کې دا خره دی کې دا خره یا دی کې دا خنه دی دی کې دا خنه دی دی کې دا خنه دی اسی یو سړی نشي لګولې یو خبردار ګوري چې اوټ چاله ورکو کنه دویم نه پاکستان ټول چې کوم پولیټیکل هیستوري دنده سټډي کول لري لکه تا یو کتاب کا درې نه کتلې تر دین نه خبر چې جنرال ایوب خان په دور کې څه شوی دي سبد شوی دي تلا تر اوسه پورې هغه بادو په خو باندې هغه سورلی ده چې تلا تر اوسه پورې وایي چې پاکستان د ایوب خان په زمانہ کې ټول نه زیاته ترقی کړې ده حالانکه رښتیا خبردار چې پاکستان په ډومبي سر کې تباہ کړم دی ایوب خان دی نو اوس دا د تصویر غو روخته یو کتاب کا درې نه کتلې صرف د یو طرف جاج دی اغستره بل طرف نه خبر او ته یو پټای سره ولاړی او هغه بسره جګړه کې نو چې دا پورو کوم پولیټیکل هیستوري دا ګوري چې لکه اوس مونږ د چانه رائے اخلو کنه مثال په تور باندې لکه اوس یو میډیکل پرابلم راغی سم بیماری ده نو مونږ چې د چانه رائے اخلو چې یو بل نه تاسو کو نه هغه رائے بټی کی او کنه چې یو ډاکټر نه تاسو کو د ډاکټر نه کنه نه خنه د پولیټیکل ساينس چا ویلې او په پولیټیکل ساينس او په دې پوهه یو پولیټیکل ایکسپرټ دی نو دا هغه رائے بټی کی یو کنه د عام خلکو چې په لار کو څوک علم دي رائے بټی کی دا هغه رائے ځکه ټیک ده چې هغه پورا سټډي کړی دا نه دا چې پورا څوک سټډي وکي ګنده د مثال داسې دی لکه چې اوس برابر داسې کسان نستی او ار یو سړی بل ته داسې ګوري او یو سړی ریوا په کوټه باندې ناست دی ورته لاندې ټول نست ښکاری یو داسې ورته ګوري نو دا چې چا سټډي اوس کړی دی دته دا ټول پاټای دا ټول پالیټیشنز دا ورته چې دی په کوټه باندې ناست دا ټول ورته بالکل د حقیقت ورته واضح شوی دی دا چې چانه کړی دی په اکچوال کې د حقیقت نه واضحه دا اشرفیه ده دا موږ باندې کوم مسلط نه دي دا ټول الیټ کلاس دی دا هغه خلک دي چې د چا 300 کناله کور دی د چا د دین لوی کورونه دي تک خلک لکه زمونږ په اکچوال کې ځکه نمائندگان نشي کېدی کنه چې زما چې کومې مسلې دي چې زما زه خو سکول له فیس ماشومان نشم ورکولی ما ته چې کوم نه په هسپتال کې مسلې دي ما ته د بیسیک نیډ زمونږ نه برابرېږي نو چې دا ما ته کومې مسلې دي دا مسلې خو شارام ته نشته نو چې دا مسلې کله شارام ته نشته او دا مسلې یا نور چې د پښتونخوا کوم داسې خلک دي هغه ته نشته نو هغه به زما څنګه نمائندګي کوي هغه خو خبر نه دي نو لکه یو سړی باندې چې لوګ نه راته شوی هغه دا د اوږي د درد احساس کیږي نه کیږي ورته کنه نو دا په اصل کې اوس داسې کار دی کنه چې دویم نمبر دا کار دی چې د پاکستان د پوره پولیټیکل هیستوري موږ سټډي کو د پالیټیشنز چې کوم دي دای جی سټډي کو خو اوټ به موږ چاله ورکو پولیټیکل پارټوله به ورکو کنه چې پولیټیکل پارټوله ورکو نو اوس موږ کې څومره خلک دي چې هغه یو پارټای سره دی او د پارټای منشور سټډي کړی دی یا کده دغه پارټای منشور سټډي کړی دی او د ور سره دی نه متاثر دی نو د دې خو ځکه متاثر دی چې د بلې پارټای منشور نه سټډي کړی کنه نو بیا ورپسې چې کوم خبره ده دا چې کم ټول پولیټیکل پارټیز دي دا هغه چارټر سری منشور
چې دوی بس کوي چې دوی الیکشن وټي دوی موږ څه کوي د دې د منشور سټډي کول دي چې څه دی وکي نو بیا هغه نه پس دوی پاس ریکارډ را وصل دي چې لکه مطلب دا اوس د روتی 15 کال وزیر اعلی پاتې شوی دی چې دا د ام پی کوم حکومت پښتونخوا کې دا 15 کال حکومت څنګه ام ام هم 15 کال حکومت کړی دی پښتونخوا باندې پی ټی آی هم حکومت کړی دی نه درې پټای خدا شوی چې د پښتونخوا باندې کړی دی دا درې وړه راو باسه کنه درې وړه کمپیر کا چې درې وړو په دور کې صوبه په سال کې وا او ترقیاتی کارونه هم کمپیر کا د اکونومیک گروث ریټ چې کوم نه هم کمپیر کا نور چې سوم دی کمپیر کا بلدار چې د دې کوم چې وباسي او کبي ناری کوي د کوس بلاول وي د 300 یونټ پورې بجلی فری ورکوم کنه نو اوس د دې خو بیا چې غسل دي چې آیا اختیار کړي 300 یونټ پورې بجلی فری ورکول شي نشي ورکولې دا اوس نشي ورکولې دا لکه څنګه چې عمران خان وی 2 کروڑ نو کرای ورکو او 500 لک به کورونه جوړو نه او بدرینیم کار کوي کوم نه کپاغه 2 کروڑ کې 2 کروڑ ورکړي موږ ټیکو یې کوي 500 لک کورونه کې کوم نه 10 لک جوړ کړو موږ ټیک ټیک تا بل پکې دا کار دی چې دا اوس یو امپورټنت پوینټ دی کچری دا سی وشي چې یو طرف د پولیټیکل پارټي دی او بل طرف د کینډیډیټ دی نو بیا ووټ چاله لکه ورکول پکار دی دا یو ضروری خبره ده کنه لکه مثال په تور باندې اوس یو ساړی دی او هغه جمعیت علماء اسلام کې دی او هغه وایي چې یاره د ام پی ولا کوم ساړی دی اصل کې د کینډیډیټ دی تکړه دی نو دل بیا څه کول پکار دی لکه آیا جمعیت له ولا ووټ ورکول پکار دی کنه د کینډیډیټ لا یا دا الټوم کې دی شي چې څنګه یو کس په ام پی کې دی خو هغه وایي چې نه د دې بلې پارټای داري مسلم لیگ یا جمعیت یا جماعت اسلامي د دې د کینډیډیټ خدینه بیا لکه څه کول پکاري نو اصل کې کار دی چې حلقه کې ډیر کار دی لکه موږ چې ووټ ورکو موږ خپل حلقې والا سړي له ورکو کنه زمونږ په ووټ باندې خو زمونږ ام پی ایم ان ای جوړیږي کنه موږ که سباله سم مسله راځي موږ خپل ام پی ایم ان ای لزو کنه او دلته کې چې دی بیا کله الته کې سملای ته لړ شي دې که زمونږ حق نشي غوښته نو موږ ته تاوان نه کړي زمونږ حق غوښته شي موږ ته فائدہ را نو موږ خپل ام پی او ایم ان ای ته کدل پکار دي نو وی کړه پټای او د کینډیډیټ مقابله راځي نو کینډیډیټ ته کدل پکار دي لکه مطلب دا دی چې کینډیډیټ ک تکړه نه بیا هغه موږ کار کول شي کینډیډیټ تکړه نه څنګه چې وای دا سم کار شوی دي چې د سواباینا دا څه خلک سملای ته دي چې غیل د خپل نه کولاو کړي نو دا څه سړی به تعالی الته کې څنګه حق غواړي څنګه به خبرو کی خبري دا پکې د دې غټه فائدہ راکنه چې تر کومه پورې ولس جاهل لري تر هغه پورې بدی چې کوم نه به موږ باندې نامازي او چرچی بده دی تر چې کله دا خلک پوه شو د دې مزي او چرچی ختميږي چې دې موږ په نارو باندې دوکه کی موږ را ووټ ورکو غنه اخر کې چې موږ نه سوک د پوسو کې موږ ورته سو یاره موږ ورته داسې د غریب کوچی نو که په صرف په تقریرونو باندې له ووټونو ورکول نه بیا به موږ ووټ لګا ټیک ځای نه زی دا ما چې تاسو اوس کوم نه چې زه تاسو سم کوم نه ګوري د ټولو نومبای خبره ده چې اول خو موږ لا چې سوچ کو د ټولو پارټو ته یا کینډیډیټ سان خپل هغه چې زمونږ مخکې نه کم ټاټس چې موږ یو ته یو پارټي خخکاری موږ ورسره یو هغه ماینس کې نه بیا جایز اخلي دویم د پاکستان پوره پولیټیکل هیستوري چې کوم دا اړول دي د خو خلکو پوهه خلکو سره ناستا کول پکار دي د دې سره د دې د ټاک شوز کتل دي یا د دې د انټرویوز په یوټیوب باندې کتل دي دا غي نو مدد پته ولګي چې څنګه حال لري کنه چې کوم پوهه خلک د غي نه تاسو کول دي نو د پاکستان پولیټیکل هیستوري د پولیټیکل پارټو چارټرز دغه پروګرامز دغه پاس ریکارډ چې تیر کې کوم نه څنګه کړي او کمپیریټیو سټډي وکوي د دې بخوم ګوري یا بد به هم ګوري او که مخکې نتاج کوم نه خپل مینی ماینس کړي بیا با چې تا کوم پارټي نه ده خوخه ناغي به صرف لکه پوینټونه راوباسي اځ کومه خوخه د ناغي باغې خو په بیا ګرځي نو موږ د مخکې نه موږ دلته کې موږ دا کار دی چې موږ د مخکې نه مایند جوړ کړي موږ خپل خوخي جواب اوریدل غواړو کنه نه چې خپل خوخي نه بیا موږ باندې بدل کی کنه نو بیا د دې د کرا ټول کمپیریټیو سټډي داسې کول پکار دي نو دا هغه نه پس په بیا موږ د دې جوړ شو چې وټ شاله ورکو او بیا هغه خبره ده چې ما هغه پوسټ کې لیکلو موږ نه چې لکه زمانه اکثر چې د کالج کې څوک تاسو یې را لکانه چې موږ وټ شاله ورکو زور دام که تاسو د الیکشن په شپه موږ غننه تاسو لري کنه کې تاسو ولا وټ ورکو وټ په خپل خو خبر کوي ګوري دا چې کوم دی نو اوس په دی وخت کې چې تاسو ایجوکیټډ یې او تاسو یو سړی له صرف په دی وجه وټ ورکوي چې دا زموږ پلار دی کې پټی ده نو پلار دی کې پټای نه خو کوم دی نه یو خرونه درې لشي نه غړ به وټ ورکي نو دا د پلان کې پټای دا خبره دا ټول خبره اوس رستو پر خودل پکار دي د هوا په روخ کې کوم تل نه پکار تر پاکستان کې الیکشن دا هوا په روخ کې دا ام ام ای او هوا ټول خلکو مولا له وټ ورکو 2008 کې کوم نه کام پرستای خلکو ام پی له وټ ورکو بیا ورپسې په راتلونکي کې خلکو نو شریف راځي بیا بیٹوا اوس دا چې کوم نه خلک چې وایي اسټابلیشمنت عمران خان راوسته دي نو راوسته اسټابلیشمنت خو خلکو خلک وټ ورکړو صرف دوره خبر و چې هغه مطلب دا دی چې هغه سیټونه 172 تر رسولو کې ورسره اسټابلیشمنت مدد کړو نور خو هغه 125 کې کوم وخت پی ډی آی خپل کینډیډیټ سو نو دا څنګه دا دوره حکومت چې ول خلکو ورکړو نو هوا په روخ کې خلک زی دا هوا په روخ کې هم تل دي به کار کنه او بل وای کې چرته ته داخ کار شوز دا بګم یو پوینټ دی
او دا اخیری خبره که تا ته دا ښکارو چې دا زه چاله ووټ ورکوم نو دا سړی صحیح دی خو لکه دی ګټي نه دی ویننګ کینډیډیټ نشي جوړېدی دی بایلي زما ووټ لکه ضایع کېږي نو بیا وله ووټ ورکول پکار دی او که نه نو اول خو دا ده چې دا ستا پرسنل په تا باندې ډیپینډ کوي سوچ وکړه بس که ورکوې که نه ورکوې وله خو اصل کې خبره دا ده چې د دې یو فایده دا ده که نه چې تا ته هغه ټیک ښکاري ته به بلکل اخري فیصله رسېدلی نو بیا که بایلي نوم ته وله ووټ ورکړه ځکه چې ته خو به وروستو کم از کم مطمئنه یې که نه خپل ضمیر ته خو ملامته نه او که د چا په خوښه هم ووټ ورکړو نو بیا وروستو تاسو څوک بلیم کوي